دلته په شاوخوا کې یو څو تراکتوره شته، خو اکثریت زاړه او په اروپا کې نور نه کاریږي. دا ډیر شور لري او چټل هم دي. ډیزل هم پر هر ځای کې نه پیدا کیږي او د سون توکو مخ پر لوړېدونکي بیې په دې معنا دي چې له اقتصادي پلوه زیاتره وخت ګټه نه کوي. یو 2.2 ټنه تراکتور د 22 هارس پاور انجن سره خو انجن یې په برېښنا چلیږي. د آلمان د موټر جوړولو شرکت دا برېښنايي تراکتور د کیګالي پوهنتون او د آلمان د پراختیایي ادارې GIZ سره په ګډه جوړ کړی دی. موږ د ډیزلي انجن پر ځای برېښنايي انجن پکښې نصب کړی او بیټرۍ مو ورته پر سر ځای په ځای کړې ده. دلته تاسې د بدلولو سطح او پر سر یې دوهمه بیټرۍ وینئ. کله چې سړی دلته وي نو بیټرۍ ته مخکې او شاته حرکت ورکولی سي او په دې ډول بیا د دې سره سړی بیټرۍ راجلا کولی سي او کله چې چارج سوې بیټرۍ بیرته تراکتور ته ورکش کوي نو هغه بیرته په کار لاس پورې کوي. بیټرۍ د لمریز انرژۍ په کارولو سره چارجېږي. سولري انرژي نه یوازې پاکه ده بلکې دا له شبکې د باندې هم کارېدلی شي. یوازې نیمه روانډا په اصل کې له شبکې سره وصل ده. د روانډا له پوهنتون څخه بیرنهارد مونیا او ډله یې د بیټریو په لا پیاوړي کولو کار کوي. څو برېښنايي تراکتور وکولی شي ډېر ژر په ګرجنو او په لمر سوځېدلو ځمکو کې کار وکړي. روانډا د تراکتور ته د زراعت د ماشیني کولو لپاره اړتیا لري. د هوا ککړتیا کمولو له کبله به یې کار چاپیریال دوسته وي. همدا شان به زراعتي تولید هم ډیر لوړ کړي. روانډا د خوراکي اړتیا د پوره کولو لپاره د زراعتي تولید کچه باید لوړه کړي. دا حقیقت چې تراکتور په لږ پرتو سیمو کې د کارېدو موخه لري د انجینر هولګر لانګه د ټیم لپاره یوه ځانګړې ننګونه ده. مهمه خبره د برقي تراکتور د امکان تر حده پورې ساده او اسانه جوړول دي، ځکه یې باید استعمال اسانه وي او کله چې ساده وي بیا یې ساتل او ترمیم هم اسانه وي. دې نمونه‌یي تراکتور ته لا هم وده ورکول کیږي څو د روانډا په کروندو کې د کار لپاره مناسب شي. له دې کبله د جوړونکو ډله د مشورو لپاره د هیواد بیلو برخو ته سفرونه کوي. موږ په دې اړه معلومات غواړو چې دغه برقي تراکتور څنګه طرح سي، وظیفې به یې څه وي او موږ غواړو نور فعالیتونه هم چې د دې تراکتور د خوا ترسره کېدلی سي په نظر کې ونیسو. د پټیو اړول یوازینۍ دنده نه ده چې دا تراکتور دلته په روانډا کې د ترسره کولو وړتیا باید ولري. تولید او کرنیز ساحې یوازې په هغه صورت کې پراخېدلی شي چې نور کرنیز کارونه هم په اتوماتیک ډول ترسره شي. جوړونکي آزموینې کوي چې آیا دا د اوبو لګولو لپاره هم کارېدلی شي او که څنګه. نن موږ یو پمپ چې په برېښنايي تراکتور چلیږي امتحانوو. سړی دا د تخم د شیندلو یا کرلو لپاره د قلبې په مرسته کارولی شي. په مرسته یې سړی ګلدانونه 2 یا 3 سره تړل شوي هم کش کولی شي. د بوټو کښېنولو لپاره هم کارېدلی شي. همداراز یو څو نورې دندې هم شته چې د دې برېښنايي تراکتور په مرسته یې سرته رسولی شو. د مثال په توګه پر بوټو د دوا پاشل. معنا دا چې هغه ټول کارونه چې تر اوسه په لاس ترسره کېدل. ډېری بزګران دا تصور نشي کولی چې برېښنايي تراکتور به ډېر ژر کار اخیستنې ته چمتو شي، خو پر دې پوهیږي چې دا څومره ګټور تمامېدلی شي. که چیرې داسې یو تراکتور ولرو نو دا به بزګرانو ته یو نجات ورکوونکی وي، ځکه چې بیا د خپل کار سرته رسولو په موخه موږ دومره سخت کار ته اړتیا ونه لرو. برېښنايي تراکتور به ښایي په 2023 میلادي کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. مفکوره دا ده چې دا به د یو کس پر ځای د ټول کلي لخوا پیرل کیږي. د یو کوپراتیف لخوا په مدیریت کېدو به دا تراکتور ډېر کارونه اسانه کړي.